ګرانو کتونکو السلام علیکم. کتونکو څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟ ټیک ټاک خیریت دی؟ زه خو لایف راتلم هم نه، زما غاښ درد کوي او خوله مې ترې پړسېدلې ده، ډېر زیات تکلیف دی راته د هغې نه، ځکه مې خوله پټه کړې ده. خو ډېر زیات ټلیفونونه راځي زما خاوند ته او ټول همدا خبرې کوي چې تاسو مجرم معاف کو، مجرم مو معاف کو. نو کتونکو زه حیرانه دا یم چې دې روجې ته هم خلک نه ګوري او خلک دروغ رښتیا خبرې جوړوي، په ما پسې دروغ جوړوي. نو زه ډېره زیاته خفه یم په دې خبره باندې. د خدای او د رسول خاطر وکئ، دروغ مه جوړوئ په چا پسې، ډېره سخته ګناه ده. دا هغه خلکو ته وایم څوک چې د خپل یوټیوب چینل د مشهورتیا دپاره چې هغوی دروغ جوړوي او په ما پسې خبرې کوي چې یاره دې خپل رور معاف کو، چې دا ټوله دنیا دا ټوله دنیا پې ودرېږي که نه، بیا یې هم نه معاف کوم، چې زه پکې مړه هم شم بیا یې هم نه معاف کوم. زه ستاسو دپاره لایف راغلم. مننه تاسو ماته دعا کوئ چې الله دې روغه که. مننه ستاسو د ټولو ډېره مننه. نو زه دا وایم چې زه هېڅ چرې نه معاف کوم. پیسې د هغوی خو د 100,000 روپو اوقات نشته، هغه له ما تنخوا ورکوله. زما نور 2 ورونه دي، هغې له د موبایلونو دکان ما کولو کړی دی. یو بل ورور مې دی، هغه سره سوزکی دی، سوزکی چلی. څوک د خپل کور خبرې نه کوي، خو زه مجبوراً دا خبرې کوم تاسو ته چې مهرباني وکړئ. د هغې دومره اوقات نشته چې ما له پیسې راکړي، او که د پیسو اوقات یې وی هم نو بیا هم ما نه معاف کوو. بیا زه مخامخ ولې راتلم، بیا ما د خپلو ماشومانو عزت ته مو نه کتل، خپل شهرت ته هم ما ونه کتل، او ما دا خبره دباو نه کړه، ما دا خبره مخامخ راوسته. نو مهرباني دې هغه خلک دا وکړي چې یاره دا دروغ دې په ما پسې نه جوړئ. دا ډېره سخته ګناه ده. څوک زما په خاوند پسې خبرې کوي، څوک په ما پسې کوي، زه په چا پسې غوږ نه وړم. زموږ د پښتو یو خبره ده، وایي خلک به یو مصره ده، وایي خلک به هر څه هر څه وایي، زه به د چا خولې له برغولی جوړوم. نو زه د چا خولې له برغولي نه شم جوړولی. هر سړی خپل آخرت لري، خپل قبر لري، او خپل جواب به په خپله ورکوي هر سړی. نو بس چې څوک خبرې کوي او غیبت کوي، هغې به خپل جواب په خپله ورکوي. زه هغې پسې هېڅ هم نشم ویلی، خو صرف دغه خبره کوم چې مهرباني دې دا وکړي چې غلطې خبرې دې نه کوي، دروغ دې په ما پسې نه جوړوي. فی الحال مجرم چې دی هغه په جیل کې دی، هغه مونږ جیل ته لیږلی دی، او دوی له دغه کور هم ما اخیستی دی، په کوم کور کې چې دوی اوسېږي. نو د هغې داسې هېڅ اوقات نشته چې هغې ما له پیسې راکړي یا زه په پیسو هغې معاف کړم. دا ډېره سخته ګناه ده. زما د بچو سره یې زیاتی کړی دی. نه زه ستاسو نه پیسې غواړم، نه زه ستاسو نه څه بل څه امداد غواړم. ما چې دا آواز اوچت کو نو صرف د دې دپاره چې سبا ستاسو بچو سره داسې ونه شي. ما خپل حق ادا کو، خپل الله ته مې غاړه خلاصه کړه، تاسو ته مې غاړه خلاصه کړه. د دې خبرې به زما نه هم تپوس کېږي. نو په دې کې ما لکه زه دا نه وایم چې ما به ناجایزه کړي یا به ما دا غلط کار کړی. الحمدلله زه په دې خبره باندې ډېره خوشحاله یم. دا د الله تعالی په ما باندې یو امتحان راغی. الله تعالی په هر هغه انسان باندې هغومره امتحان ورچوي څومره چې هغه برداشت کولی شي. زه به الله ته نږدې وم، الله په ما دا امتحان راوستو. زه بیا هم د الله نه ډېر شکر ګزاره یم، د الله په لاک شکر دی. مهرباني تاسو دا وکئ چې څوک دا غلطې خبرې کوي، هغې دې دا مسخرې نه جوړئ. زما د خبرې نه، د حقیقت خبرې نه د خلکو یو مسخره غوندې جوړه کړه، یو خندا یې ته جوړه کړه، یو ګپ یې ته جوړ کړه. دا ډېره بده خبره ده. محترمه مونږ ته امر وکړه. مننه. افغانستان ستاسو ملاتړ دی. سعید بھائی ستاسو ډیره مننه. ولې نه په افغانستان په خلکو هم زه فخر کوم، او تاسو ټول افغانان چې کم یې نو زه ستاسو د افغانانو انګورم یم. ولې چې زما خاوند افغانی دی، او بس وہ ایک آدمی نے کہا کہ پلیز اردو بولو، تو میں اردو میں بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز یہ لوگ میرے پیچھے جھوٹ باتیں بتا رہے ہیں نا، بنا رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بھائی کو معاف کیا ہے. قسم سے میں نے معاف نہیں کیا بھائی کو. وہ فی الحال جیل میں ہیں اور ہم DNA ٹیسٹ کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا پتہ نہیں ہے، رمضان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں میرے پیچھے. میرے دانت میں تکلیف ہو رہی ہے، اس وجہ سے سویلنگ ہوئی ہے میرے ہونٹ، تو اس لیے میں نے منہ چھپایا ہوا ہے.
بالکل بالکل داسې هیڅ چرم نشي کېدی. زه پښتنه یم. دا یو وی سندرو کې ټیکری نه لري، اوس د خوله پټه کړې ده سادات. نو اوس مې ځکه خوله پټه کړې ده چې زما غاښ خوږېږي، د هغې نه زما خوله پړسېدلې ده، تکلیف دی راته. او تاسو مهرباني وکئ چې د چا په خولو باندې یقین مه کوئ. ستاسو د ټولو ډیره ډیره مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. او زه ستاسو د ټولو پښتنو نه ډیره خوشحاله یم چې چا ښه خبرې کړي دي، ښه کمنټس کړي دي. نه زه تاسو نه پیسې غواړم، نه زه څه امداد غواړم. زه په خپل مخسر باندې، په خزانو باندې یوازې زه دې خبرې ته ولاړه یم. ما سره څوک هم نه دی ولاړ، ما سره صرف زما خاوند دی او زما بچي دي. ډیر خلک دمکیانې ورکوي زما خاوند ته، ما ته. نو زه هم دا وایم چې یاره چې ما مړه هم کې څوک که نه، چې زه مړه هم شم په دې خبره باندې، نو زه به مړه نه یم. دا د شهادت مرګ د هر چا په قسمت کې نه وي. زه به دا ووایم چې یاره زه مړه هم شم، نو زه دا هلک نه معاف کوم، یا به عمر قید ته ورکوم یا به پانسۍ ته. دې دوو کې به یوه سزا د ده وي. او زه نه غواړم چې دا هلک بری شي یا دی بهر راشي، ځکه چې یو داسې عبرتناکه سزا زه غواړم چې دته میلاو شي چې ټوله دنیا ترې نه عبرت واخلي. یوازې زما بچي نه، داسې د ډیرو ماشومانو سره داسې کیږي او شوي دي. دا د زینب ماشومې سره چې کم زیاتی شوی و، د هغې مور خو سینګینګ نه کوو، د هغې مور خو ګانې نه کولې. د هغې مور پلار هغوی خو په عمره کې و چې د هغې ماشومې سره زیاتی وشو، بیا هغه ماشومه وفات کړه، هغه مړه شوه. څونه زیاتی د هغه وړې ماشومې سره شوی و. هغه ماشومه هم زمونږ لور خور وه، ستاسو د ټولو مسلمانانو لور خور وه. نو زه تاسو ته دا وایم، هره مور هره لور خور سندرې نه وایي چې د چا سره زیاتی کېږي، د هغې میندې سندرې نه وایي، د هغې میندې سینګینګ نه کوي. دا زیاتی د هر چا سره کېدی شي. ما خپله غاړه خلاصه کړه، تاسو ته ما بار بار وی، اوس هم وایم چې یاره د دې خبرو نه دا کم خلک چې غلطه خبرې کوي، دې خبرو نه دې واوړئ. زه ستاسو دپاره لایو راغلم چې ستاسو زړه کې داسې څه را نه شي چې نازیه اقبال خپل رور معاف کړی دی، ځکه لایف نه راځي یا مخامخ نه راځي. نو ما ته د دې غاښ نه لږ غوندې تکلیف و، خوله مې پړسېدلې وه. نو په دې وجه باندې زه لایف نه شوم راتلی او په سکرین باندې نه شوم راتلی. اوس ډېره مجبوره شوم، زما خاوند ما ته وویل چې خیر خوله پټه که لایف راشه. دا خلک ډېر زیات زه تنګ کړی یم. خلک هم دا وایي چې تاسو هغه معاف کو، هغه مو معاف کو. نو ما هغه نه دی معاف کړی، نه به یې معاف کړم او الله دې ورله په خپله هم سزا ورکړي، خو زه یې نه معاف کوم. او کتونکو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. الله دې وکړي چې دا روژه ستاسو ډېره په خیر تېره شي او زموږ د ټولو روژې او عبادتونه دې الله قبول او منظور کړي. انشاءالله چې زما خوله ټیک شي او زه ټیک شم، یو ځل به بیا هم ستاسو دپاره لایو راځم. ستاسو د ټولو ډېره مننه. د خپل ځان خیال ساتئ، په لوی الله مو سپارم. مننه. علیکم السلام.